لغمو ټکی د جانان بلتنا پزړه می جوړ دی پر هر زخمنا ټول شپه ناستم ستا تصویر ته ګورم لستر ګورک می در پسې خوبنا دا غمجن زمزمه د پکتیا ولایت د روحاني بابا ولسوالۍ څخه د ابد په سفر تللی ګلاب الحاج خلیفه صاحب عید محمد روح ته ډالۍ فرمایش کړی دی ابراهیم زرمتی احمد شاه احمدی مدیر صاحب ولی محمد جهادی ډاکټر صاحب علي محمد مسلم یار او محمد نظیم قهرمان احمد او ګران ګلاب محمد او خاص فرمایش کړی دی مولوی صاحب عبدالرشید راشدی الحافظ محمد نبی محسن او گران حکمت الله حکیمی میون زرمتی او هدایت الله خالد زاهد الله ملال شاعر کړی دا قاری حبیب نجم الهدى هلمندی ترتیب کړی الفاروقی سټوډیو هلمند مارجا مسئول ورده فاروقی هلمندی جانا الحاج عید محمد خالد صاحبا لاړې لحد کې شوي مل مصاحبا الحاج عید محمد خالد صاحبا لاړې لحد کې شوي مل مصاحبا تو خو اجل رانه ډېر ژر واخیستې زمونږ له مسترګې باڼه صاحبا د جنتونو شي سردار زړګیا الله دې درکړي بلند مقامونه ټول شپه ناست یم ستا تصویر ته ګورم لستر ګورک می در پسې خوبونه لغمو ټکی د جانان بلتنا پزړه می جوړ دی پر هر زخمنا ټول شپه ناست یم ستا تصویر ته ګورم لستر ګورک می در پسې خوبنا ستا موریدان پتنن ټول یتیمان ته یوې زړه څنګه شوي ژر ترې پنهان ستا موریدان پتنن ټول یتیمان ته یوې زړه څنګه شوي ژر ترې پنهان الحاج عید محمد خلیفه صاحبا در باندې جوړ د خاورو خړ قبرستان الحاج عید محمد خلیفه صاحبا در باندې جوړ د خاورو خړ قبرستان مونږ رحمت د پاک الله لوري نن دې مایوس را نشول دیدنونه ټول شپه ناست یم ستا تصویر ته ګورم لستر ګورک می در پسې خوبونه لغمو ټکی د جانان بلتنا پزړه می جوړ دی پر هر زخمنا ټول شپه ناست یم ستا تصویر ته ګورم لستر ګورک می در پسې خوبنا ای پیر صاحب شه جنت دې مسکن خیر کې خوړلې یو نن ستړي نشتون ای پیر صاحب شه جنت دې مسکن خیر کې خوړلې یو نن ستړي نشتون بیا بد غواړو شفاعت میزان کې
کی حضور دی ټول عالم او د سبحان کی بیا بد غواړو شفاعت میزان کی حضور دی ټول عالم او د سبحان کی لاس په دعا خدای ته فریاد کوما درته ډالۍ دې شي ټول رحمتونه ټول شپه ناست یم ستا تصویر ته ګورم له سترګو رک مې در پسې خوبونه لغمو ډکی د جانان بلتنا پزړه می جوړ دی پر هر زخمنا ټول شپه ناست یم ستا تصویر ته ګورم لسترګو رک می در پسې خوبنا لغمو ډکی د جانان بلتنا پزړه می جوړ دی پر هر زخمنا ټول شپه ناست یم ستا تصویر ته ګورم لسترګو رک می در پسې خوبنا